سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به اوسئ. نن په دغه ویډیو کې تاسو سره د امریکا هیواد یو فولي فنډډ پی ایچ ډي پروګرام تاسو ته معرفي کوم. دغه فولي فنډډ پی ایچ ډي برنامه دا کومه برنامه ده؟ نو څه ډول تاسو کولی شئ چې دې ته اپلای وکړئ؟ د دې هغه شرایط چې دي څوک ورته واجد شرایط ده. نو دغه فولي فنډډ نه مقصد څه شی ده او څه ډول کولی شئ چې تاسو دغه ویزه تاسو ترلاسه کړئ. دغه کوم معلومات چې تاسو ته وړاندې کوم دا زما ایزه ریسرچ بیس معلومات دي چې زه تاسو ته همیش وړاندې کوم تر څو تاسو وکولی شئ د دغسې برنامو څخه تاسو به خبره واوسئ او همدغسې برنامو لاندې بغیر له دې څخه چې تاسو کم 10,000 $40,000 تاسو مصرف کړئ په اسانه ډول په خپله تاسو وکولی شئ دغه ویزې تاسو ترلاسه کړئ. نو لومړی راځم دې ته چې لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل دا مکمل فولي فنډډ ده، یعنې یو روپۍ ته هم ضرورت نشته چې تاسو د خپل جیبه تاسو مصرف وکړئ. نو دې نه مطلب دا ده چې مکمل دغه کوم ټیوشن فیس چې کوم یو ده دا مکمل د دوی له طرفه ده، دوی خپله دغه ټیوشن فیس ورکوي، فاینانشلی سپورټ دوی درکوي او همدارنګه هیلث انشورنس هم دوی ورکوي. نو دې نه مقصد دا ده چې مکمل دغه برنامه چې دا فولي فنډډ ده، چې څومره مصارفات چې راځي دوی ورکوي، ځکه چې ستاسو اضافي مصارفات په دې کې چې ستاسو فاینانشلی مصارفات مشکلات وي هغه تاسو سپورټ کوي. نو هیلث انشورنس په دې کې درکوي چې کله تاسو مریضان کیږي څه مشکل پیدا کیږي دا هم ستاسو کور ده او همدارنګه ټیوشن فیس په دې کې نشته، دا خبره ده. اوس راځو دې باندې غږیږو چې څوک ورته کولی شي چې اپلای وکړي، څوک ورته واجد شرایط ده. نو هر هغه څوک چې د پوهنتون څخه فارغه اوسیږي، بیچلرز ډیګري ولري. خو که څوک فرض مثال چا ماستري کړې اوسیږي، ماسټرز ډیګري ولري، هغه ریکمانډډ ده خو هغه ریکوایرډ نه ده. یعنې که څوک د پوهنتون څخه هم یوازې فارغه اوسیږي نو دوی کولی شي چې دې ته اپلای وکړي. نو که څوک د ماستري څخه فارغه اوسیږي، ماستري کړي، نو هغو ته بیا چانسز بیخي ډېر دي، خبره ده. او بل لازمه دې ته چې آیلټس او ټوفل، لکه څنګه چې تاسو معلومات دی چې دا هر چېرته چې دغسې خارجي هیوادونو ته هر یو د هغې دپاره هر یو هیواد ته چې تاسو اپلای کوئ نو آیلټس او ټوفل په هغې کې ضرورت وي. نو آیلټس او ټوفل ضرورت ده او ریکمنډیشنز لیټرز په دې کې ضروري دي چې ریکمنډیشن لیټر یې باید تاسو ولرئ. او همدارنګه که څوک په ریسرچ کې ایکسپیرینس لري نو دا هم یعنې ستاسو اپلیکیشن ته یو سټرین ورکولی شي. نو دا هغه شرایط دي چې فکر نه کوم چې کوم څوک په دغه شرایطو پوره کولو کې د کوم څوک پاتې راشي. نو هر څوک کولی شي چې دغه شرایط پوره کړي. نو خبره دا ده چې له دغسې برنامو څخه ځان خبر کړئ، نو په دغسې پروګرامونو کې ګډون وکړئ. نو دغسې همیش په سرچ کې اوسئ کې د دغسې برنامو، ځکه چې تاسې پوهېږئ چې په افغانستان کې 100 قسمه مشکلات او دغسې هر ډول د هغې سره فاینانشلي مشکلاتو سره هر څوک لاس و ګرېوان ده. نو که چېرته تاسو ته دغسې فولي فنډ دغسې برنامې پیدا کېږي نو ولې کوم څوک اقدام ونه کړي؟ نن سبا تاسې وګورئ چې ټول ځوانان همدغسې په شل ساعت همدغه په ټیک ټاکو په فیسبوک کې تاسې مصروفه یاست. او که چېرته دغسې برنامې تاسې وګورئ تر څو تاسې وکولی شئ چې له دغسې برنامو څخه تاسې فایده واخلئ او تر څو تاسې وکولی شئ امریکا غوندې هیواد ته لاړ شئ او هلته خپل پی ایچ ډي برنامې ته تاسې ادامه ورکوئ او خپل تعلیم ته تاسې ادامه ورکوئ.